إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین کې زموږ درسونو د سلسله روانه وه. نن به انشاءالله یو نوی موضوع باندې خبره کوو. مؤلف رحمه الله امام نووي رحمه الله باب تړلی، باب تحریم الکبر والاعجاب، فخر او غرور او د خود پسندی حرامواله. کبر، تکبر، فخر، غرور دا ټول په یو معنی راځي. او خود پسندی، اعجاب خود پسندی ته وي چې انسان صرف د خپل ځان سره غمي او خپل ځان ته داسې په اوچت نظر ګوري چې زه څوک یم. نه، تکبر شروع کیږي د ځینې چې کله انسان ځان ته په غټ نظر ګوري، او کله چې ځان ته انسان په اوچت نظر کتونه د مخامخ سړی به ته لازم سپک ښکاري چې زه پلانی یم، د پلاني زوی یم، پلانی فن ماله راځي، دومره مال ما سره دی، یا په ښایست کې یا په زور کې، او ځان ته په یو نظر ګوري. نو دې سړي کې تکبر راځي. دا د تکبر شروعات دي چې کله انسان ځان ته په غټ نظر کتو، او کوم انسان چې ځان کمزوری ګڼي او په ځان کې عجزي پیدا کړي او مخامخ سړی د ځان نه ښه ګڼي، په دې انسان کې تکبر نه راځي. او دا خبره موږ مخکې په ډېرو درسونو کې کړې چې د مؤمن طریقه دا ده چې دی کشر ویني نو دا کشر زمانه ښه دی، ګناهونه کم دي، او چې مشر ویني دا مشر زمانه ښه دی، نیکیانې به ډېرې کړي. مؤمن کې دا صفت نه وي چې دی ځان لوی ګڼي په نورو باندې. نن به انشاءالله د تکبر او د غرور د دې په باره کې به خبرې کوو. مؤلف رحمه الله چې کوم آیتونه راوړي دي هغه بیانو، کوم حدیثونه، او په هغې باندې چې کوم زیاتې او څو حدیثونه دي هغه به انشاءالله بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له د حق ویلو توفیق راکړي، او بیا دې به الله موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. مؤلف رحمه الله آیتونه راوړي مخکې، او بیا د هغې نه به د حدیثونه راوړي. او بار بار موږ دا خبره کوو چې د مؤمن طریقه هم دغه ده چې دین به د کوم ځای نه اخلي؟ قرآن او د حدیث نه. نو د چا خبره چې د قرآن او د حدیث سره برابر و، بس دغه خبره به مني، دغه خبره به منلی کي. او د چا خبره چې قرآن او حدیث خلاف و، کائن من کان، چې هر څوک دغه خبره به پرېږدو سره د ادب او د احترام. په دې مسله کې چې څومره آیتونه دي او څومره حدیثونه دي، کله چې یو مؤمن دغه حدیثونه او آیتونه واوري، والله العظیم د الله د عظمت په مخ کې دته ځان وړوکی ښکاره شي، او ځان ورته یو عجز او کمزوری انسان ښکاره شي، او باقي د نه عاجزي پیدا شي. او په شرط دی چې کله دا حدیثونه او دا آیتونه د زړه په غوږونو واوري. اولنی آیت مؤلف رحمه الله راوړی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. د آیت دې لپاره راوړی چې آخرت هغه انسان ته ملاویږي چې په هغه کې تکبر نه وي. د آیت کې الله وایي تلک الدار الآخرة، دغه کور د آخرت دی. نجعلها ورکوي موږ هغه کسانو ته، للذین هغه کسانو ته، لا یریدون علوا فی الارض، چې په ځمکه کې لویي نه کوي. دوی له الله د آخرت ته کور ورکوي. چې کله ته کې عجزي پیدا شوه، رب العالمین به تاله د آخرت ته کور درکوي. او که تکبر د پکې وي والعیاذ بالله، نو بیا د هغوی لپاره مې یو ځای تیار شوی. او حدیث تفصیل مخې ته روان دی. نو کوم چې عجزه خلک دي او تواضع او انکساري پکې ده، هغوی له الله د جنت تیار کړی. او کم چې دې سینې راویستي ګرځي او ځان ته سوي، نو د هغوی لپاره هم الله یو ځای تیار کړی. نه که ته دا غواړې چې آخرت ته کور ته میلاو شي، نو په ځمکه کې به لویي نه کوې. بیا دا خبره د فایدې لپاره یاد ساتئ چې تکبر په دوه قسمه، یو باطني بل ظاهري. لکه یو پټ تکبري، بل ښکاره تکبري. په عربۍ کې د کبر ویلی کېږي چې په زړه کې دننه. کبر ورته وایي دا په زړه کې دننه، چې ستا په زړه کې دننه دا سوچ راغی چې یاره زه غوره یم د پلاني نه، او د پلانې کمزوري د پلانې دي سره پلانې دي سره د دې اثرات پر ښکارا کیږي. بس باندې
په اندامونو باندې، نو دا بیا متکبر شو. چې څو پورې د کبر په اندامونو نه راښکاره شوی دی متکبر نه وي، د هغه وخته پورې صرف د ده په زړه کې کبر دی. خو د زړه دا کبر چې کله اندامونو ته راوځي نو بیا ورته په عربۍ کې متکبر وایي، بیا دی تکبر کوي. او د تکبر دپاره دا خبره لازم ده چې ته به په چا باندې ځان لوی ګڼې. داسې کیدی نه شي چې یو سړی وایي چې زه متکبر یم خو په چا ځان لوی نه ګڼم، داسې کیدی شي چېرته؟ د تکبر دپاره دا خبره لازم ده چې ته به څوک سپک ګڼې. د هغې پورې په انسان کې تکبر نه وي راغلی او نشي راتلی چې څو پورې چاته په سپک نظر کتلی نه وي. نو چې کله تا یو انسان ته یو کس ته تا په سپک نظر وکتو نو بیا به په تا کې تکبر راشي. او داسې کیدی نه شي چې یو سړی چې ما کې تکبر دی خو څوک سپک نه ګڼم، دا کیدی نه شي. تکبر چې په تا کې راغلی دی نو څوک دې سپک ګڼلی او چاته په سپک نظر ګوري نو ځکه دا تکبر راغلی. او سبحان الله چې کم هم بد صفتي او بد خوی د تکبر به پکې لاسي. زه ستاسو له مثالونه درکو. یو سړی د مؤمنانو سره محبت نه کوي، یو سړی د مؤمن دپاره هغه څه نه خوښوي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي، دکې تکبر. یو سړی عجزي په ځان کې نه راولي، دم ګناه ده که نه، دکې تکبر. یو سړی حسد کوي د مؤمنانو سره او د مسلمانانو سره او د هغوی سره بغض او دشمني کوي، په ده کې تکبر. یو سړی خپله غصه نشي کنټرولولی، په ده کې تکبر. یو سړی نصیحت نه قبلوي، په ده کې تکبر. یو سړی د چا درس ته نه کینی، په ده کې تکبر. یو سړی چې کله مجلس ته ورننوځي او په مجلس کې ورته خاص ځای پرې نه دی او دله خاص موقع د خبر ورنه کړي، دی خفه کېږي، په ده کې تکبر. یو سړی په انسانانو پورې په مسلمانانو پورې خاندي، مذاق کوي، ټوغې ټقالې کوي، هغوی ته کنځلې کوي او بدې ردې وي، په ده کې تکبر. دا چې ما تاسو سره مثالونه درکړو چې کومه ګناه چې ملټې نو په هغې کې به د تکبر غټ لاسي. چې دا صفات په چا کې هم دننه راځي نو په دې انسان کې به دننه تکبري ده. دومره خطرناکه بیماري ده او دومره خطرناکه ګناه ده او دا ګناه کبیره ده. په دې باندې سخت سخت وعیدونه راغلي. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي چې هغه بعض الله سبحانه وتعالی په قرآن کې را نقل کړي او هغې باندې موږ یو بیان هم کړی د لقمان حکیم نصیحتونه. هغه واوري خپل بچي ته ډېر عجیبه نصیحتونه کړي. یو نصیحت هغه د خپل بچي ته دا کړی و: ولا تصعر خدك للناس. خپل مخ چې دی نو خلکو نه ماړوه. چې څوک د سره خبره کوي د خپل مخ هغه ته نیغ ساته. د تکبر او د کبرجن انسان یو نښه دا ده چې کله دته خبره کوي نو دې تا ته ګوري نه، تا نه به دا مخ اړې راړې او تا ته داسې ویل غواړي چې یعنې مړه زر کوه خبره ختموه. ځه دا د تکبر علامه ده چې دې انسان ته ګوري نه، توجه له نه ورکوي او ته سپخ ښکاري. نو دا یو تکبر دی. بیا ورته وایي ولا تمشي فی الارض مرحا. په ځمکه چې ګرځې نو په عاجزۍ سره ګرځه. ولې؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. دا الله یقینا هغه خلک نه خوښ کوم چې تکبر کوي او لویي کوي. ځکه چې دغه یو خبره پوره ده او دغه یو نقصان او یو عذاب پوره دی چې الله سبحانه وتعالی د انسان سره محبت نه کوي. د چا کې چې تکبري د سره الله محبت نه کوي. الله سره ولې محبت نه کوي؟ انشاءالله دا په روان حدیثونو کې به دا تفصیل لازي چې ولې الله سبحانه وتعالی د انسان سره محبت نه کوي چې په هغې کې تکبري. نو دا آیت مؤلف رحم الله دلته راوړی. بیا بل آیت راوړی چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی د قارون تذکره کړې ده. ان قارون کان من قوم موسی. الله وی قارون و د قوم د موسی علیه السلام. فبغى عليهم سرکشي وکړه او د هغوی خبره نه منله. موسی علیه السلام خبره به یې نه منله. وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله وی ما له دومره خزانې ورکړي چې د خزانو چابیانې به یو غټ جماعت یو غټ ټولګي نشي اوچتولی. دومره غټې خزانې الله غله ورکړي. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قوم وتدام وي چې قارونه ته چې تکبر د سره کومه خوشحالي کې نو دا خوشحالي د الله نه ده خوښه. هغې تکبر راغلی د څه د لاسه؟ د مال د لاسه. بیا الله سبحانه وتعالی دغه واقعه بیان کړې ده خو حاصل ده دغه واقعه په آخر کې الله وایي فخسفنا به وبداره الارض. الله وایي موږ هغه دغه کور او دغه مال او غر سم په ځمکه کې ننویستو.
دا سزا ول الله په دې ورکړي چې هغه کې تکبر او سبحان الله عجیبه فائدې ځان سره یاد ساتي. ابلیس سره چې څه شي ویلي نو هغه کې تکبر د دې لاسه. کله چې الله سبحانه وتعالی وی چې ته دغه ته سجده ولګو آدم علیه السلام ته، نو دوی انا خیر من ذو خدن غره دې ته د خاورونه پیدا کړی او خلقتنی من نار او زه د اور نه پیدا شم، زه به څنګه د سجده لګوم؟ تکبر په زړه کې راغی، کبر په زړه کې راغی، غرور فخر دغه ته وي سجده ولګوله. الله دې ذلیل کو چې تاسو ټول ته معلومه چې کم ذلت الله په غمه راوستو او څوک چې دغه تابعداري کوي هغه الله څنګه ذلیل کو. نو دې چې د اسمانونو نه الله سبحانه وتعالی راويسته د جنت نه راويسته د ورټلې دي، دغه وجه دا و چې بده کې سو بده کې تکبر. الله سبحانه وتعالی ګوره د قارون د خبرو کړو، نو قارون الله تبا کړي دغه د لاسره د تکبر د لاسره الله تبا کړي. نو د تکبر د مؤمن شان نه. الله په قران کې فالذین لا یؤمنون بالآخرة، کم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه راوړي، قلوبهم مستنکره وهم مستكبرون، الله په دوی کې تکبر او په آخرت باندې ایمان نه راوړي دا یو تکبر دی. نو کم خلک چې کافران دي او ایمان نه راوړي نو بغوی کې د صفت پروت ته چې هغوی تکبر کوي. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله سبحانه وتعالى وی چې کم سړي کې تکبر او فخر او غرور کوي زه دغه په زړه باندې مهر وام، دا همیشه د حق نه لري. چېرته متکبر انسان ته حق نشي ملاوي، حق چې ملاويږي هغه عاجز انسان ته ملاوي. ځکه امام مجاهد رحمه الله وی که ته علم طلب کول غواړې وی چې زه عالم شم نو دوه خبرې به د ځان نه وباسي. یو په علم طلب کولو کې حیا کول، دې سړي ته چېرته علم نه ملاوي چې څوک دا وایي چې زه به اوس څنګه دا تپوس کوم او زما ګیره ده او زه د پلاني زوی او خلک به وایي چې دته د مسلې پته نشته، زه دومره وخت په درسونو کې ناست یم اوس به زه یم چې ما ته دې پته نشته او زه به اوس ځم خلک ما پېژني چې دومره مشهور شوی زه به اوس د پلاني علم درس ته کښېنم، خلک به وایي چې ګوره دې نور ته درسونه کې نیم په خپله به درس کې ناست. دا هغه سړی چې حیا کوي علم طلب کولو کې چېرته د انسان ته علم نه ملاوي. او دویم هغه انسان دی چې هغه کې تکبر ځان لوی ګڼي، نو دې سړي ته علم نشي ملاوي. خبره ما دا کوله چې تکبر د کفارو صفت دی، مؤمنانو کې د صفت نشته. خو د مؤمن څه صفت دی؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا ذکر کړي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله د رحمان چې کوم خاص بندگان دي هغوی چې په ځمکه ګرځي ډېر په ارام ګرځي، په عاجزۍ سره ګرځي. نو دا د مؤمن شان دی. او هغه د کافر شان دی چې کافر په زړه کې چې دی نه تکبر پروت دی. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلکو صفت کوي الذين ينفقون في السراء والضراء. مؤمنان هغه خلک دي چې که به دوی باندې سخت وي که به دوی راحت وي خو خرچه کوي. خرچه کوي مطلب یعنې د خلکو سره مرسته کوي، که خپل حالات یې ښه او که بد. بیا الله سبحانه وتعالی د هغوی یو صفت بیانوي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. او هغه خلک چې خپله غصه کنټرول کوي او خلک بخي، خلکو ته معافي کوي. د خلکو ته د هغه وخته پورې معافي ته نشي کولی چې څو پورې ستا د زړه نه تکبر نه ختم شي. او چې کله ستا په زړه کې تکبر او مخامخ خلک د سپک ګڼل نه ته به چېرته معاف نه کړي. دا خو د مؤمن شان دی چې دې معافي کوي خلکو ته، او معافي په دې کوي ځکه چې زړه د تکبر نه سي هغه پاکي، چاته په سپک نظر نه ګوري. نو مؤلف رحمه الله دغه آیت هم راوړی دی چې قارون الله سبحانه وتعالی تباہ او برباد کړي. څوک چې د قارون په لار باندې ځي د هغوی به هم دغه حلي او دغه به د هغوی حشري. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله یو بل آیت راوړی په سورة الاسراء کې یا سورة بني اسرائیل کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ولا تمشي في الارض مرحا. الله انسان ته چې انسان مگر زه په دې ځمکه کې به داسې حال چې ته تکبر کوې. دا یو نیم انسان داسې په نخرو رواني او ته به وایي چې دا داسې څوک دی او غریب داسې شي. ځکه داسې کې عجیبه واقعه ته بیان کړم. مطرف ابن عبدالله الشخیر رحمه الله یو غټ انسان تیر شوی دی د مسلمانانو په تاریخ کې. هغه یو پیر محلب ولید. محلب دا یو غټ سړی و او الله سبحانه وتعالی ورله ډېر غټ زور ورکړی او مشر سړی و، مشرتیا ول الله ورکړی.
نو سیرت کې راځي چې وهو يتبختر في جبه اوغه یو چوغا چولې او د سینې دې سبري چوغه کې راويستو ګرځېدل چې ډېر زور ول الله ور کړو بل مشر سړیو نو هغه ته وی یا عبد الله هذه مشيه يبغضها الله ورسوله دا کومه طریقه چې ته ګرځې نو دا طریقه نه د الله خوښه نه الله د پیغمبر خوښه د الله د طریقه بدی شي د پیغمبر بدی شي هغه ته وی د محلب ته وی اما تعریفونی ته سمانه پیژني دا وسلوي ولا تمشي في الارض مرحبا زمکه باندې چې مکرې تکبر کی د تم دغه نصیحت شو دوی چې تمانه پیژني نو دغه مطرف رحم الله ته بل اعرفك ډېر خدي پیژنم هغه ته څنګه وی پیژنم دی اولک نطفه مذره واخرك جيفه قذره وانت تحمل العذره وزيدي پیژنم کنه د منی د اسخا قطرینه پیدای او په اخر کې چې ختم شي د جسم نه بل اسخا بن خيږي او چې ته ژوندې ګرځیم په خېټه کې د ګندګي پرته ده دغه نه زیدي پیژنم خدي پیژنم نو یلاغینه بعد بیا محلب چته به دي چې تکبر سره نه دی ګرځیدل پته ته ولګي چې ورځ خو عاجز انسان بل انسان پر تکبر مزنه کوي یو سړی د خورونه پیدا لري چې تکبر وکړي یو سړی د منی د قطرینه پیدا لري چې تکبر وکړي یو سړی د خورونه پیدا لري په خورو ګرځي او خور لبزي او بیا به خوري کی تر چې تکبر وکړي وس الله سبحانه وتعالى پر تکبر د صفت مزه کوي ځکه چې ژوندې ذات ته همیشه پاتې کیدونکې ذات ته زورور ذات ته قادر ذات ته بدلا غستونکې ذات ته عزیز حکیم دی نه باغ پوری دا مزه کوي تکبر د صفت نه ما او ته په تکبر باندې سکو او سبحان الله د الله قانون دی چې کله هم چاته پسپک نظر کتلی دی او تکبر کړی دی الله چاته ذلیل کړی دی لازم الله چاته ذلیل کوي او د متکبر انسان ډیر قمقلی د خلک والخ کاری لکه د غرب سوکه ولاړ نه چې کته ګوري خلکو د سخ کاری واړو د ښکاری خو دې قمقل ته د پته نشي چې خلکو تم دی وړو کې ښکاری خلک چې لاندې نه بره ګوري هغه د غټ ښکاری هغه ته وړو کې ښکاری اوس پک انسان وته ښکاری ور داسي شي او چې کم سړی کې تواضع او عجزي د خلکو سره محبت یې پلانې خسړ پلانې خسړ د څه صفاتونه ولوري کې یار بس چې سړی خواله ورشي کرامي کوي خوش مزاج انسان دی د سړی سره مرسته او منډه وایي د سړی سره ناسته پاسته کوي د سړی سره چې د عام انسانانو په شان ویل لګي خبرې کوي ولې د سړی ډېر خوښ شو ځکه چې باقي د عاجزي و نو په کوم سړی کې چې عاجزي دی د مخلوق په سترګو کې صحیح دی غټي او په کوم کې چې تکبر دی د مخلوق په سترګو کې وړوکی او دا ډېر کېږي لکه کله کله یو سړی د یو عالم سره میلاو شي او عالم عاجز انساني نه دی بیا جرای شي هغه په صفاتونو نه مړی او چاته هغه صفت کوي یرزه پلاني شیخ صاحب سره ملو شو ډیر عاجز انسان دی ډیر خوش اخلاق انسان دی ماته دا وي ماته دغه بیا ډاکټرانو سره موږ ملو شو راشو یره پلاني ډاکټر چې سره خواله ورنه شي دغه زناور دی وي لکه ولې د زناور وي او انسان وي دغه سره خو نو خبرې نه کولې د سلام جواب نه راکو د سره زما خبره اورېدنه د سره ماته کتونه نه دغه ډاکټر اگر که ډاکټر دی خود دې خپل تکبر د راسه د مخلوق ته غسپخ کار شو وړ کې او د ښکار شو او چې کله د ډاکټر خواله ورش هغه خوش اخلاقی اگر که دې پویږي بم نه ګور ډیر خو لکه د خلک به یو بل ته وصیت کوي چې پلاني خواله زی لکه تجربه ډیر ده وي تجربه نه خبر نه غوسه ډیر خوش اخلاق انسان ډیر عجز انسان د خلک ته خوشاله شو او د خلک ته راضي شو په دې ته راضي شو چې د انسان کې د ناجزي پرتو چې عجزي پرتو نو د مخلوقات په سترګو کې الله د یو غټ مقام ورکو نو ما خبره ده کوله چې الله سبحانه وتعالى په قران کې ولا تمشي في الارض مرحا اي انسان مگر زپزمګه کې چې تکبر کوي بل ډېر عجیب خبره کوي او د دې خبرې د لاسه د انسان د تکبر او د فخر او غرور ټول ډړي وړي شي الله سي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الله ينبقى قدمونه بل زما زمکه شلولې شو نه زما د غرونه دنګې دي شي چې اوس پورې د زمکه شلولې چې تکبر کوي یسوک د غرونه دنګ شي نسوک د غرونه دنګ شي نه چې زمکه شلولې نه به انسان تکبر په سبانی کوي اولنې حدیث زموږ سره په درس کې جره هغه ده وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي عن النبي صلى الله عليه وسلم وي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. او دې حدیث ته غوږ کړي وګونو ته کولاو کوي. ګوره هغه انسان جنت ته نشي تللی چې د هغه په زړه کې ذره برابر کبري، ذره برابر غروري، ذره برابر فخري، ذره. او د دې ذره تفسیر چې علماو کړی دی نو بعض وایي د دې نه وړوکی میږی مراد دی. وړوکی میږی مجري بالکل نری اخکاری چې نه چې دومره تکبر ستا په زړه کې ته جنت ته نشي تللی. او بعض علماء وایي ذره هغې ته وایي د نور د رڼا چې کله را پریوزي او د هغې هغه شعاع راشي نو که تاسو خیال کړئ د روشندان باندې د سړي ته ښکاري داسې نري نري څه پکې الوځي. لیدلی مې که نه لیدلي دغه نري چې څه الوځي دې ته ذره وایي. دا یو چې پکې دې ته په عربۍ کې ذره وایي چې دومره تکبر د چا په زړه کې که نه دومره تکبر د جنت ته نشي تللی. څومره غټه سزا ده د دې سړي چې ځان یې لوی ګڼلی. فقال رجل یو سړی پاڅېدو یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. یا رسول الله اوس یو سړی دی دغه د خوښوي چې زما کپړې دي ښایسته او پاکې کپړې او زما پیزار دي ښایسته او پاک پیزاري. یعنې تپوس کوي چې یا رسول الله نو بیا خو دام تکبر دی. د صحابه کرام دي چې رسول الله چې به خبره وکړه دومره به زر به عمل کو. د دې صحابي ځان ته سوچ لاړ چې زما خو دا شوق ته چې زه کپړې ډېرې صفا ساتمه، ښه کپړې اغوندمه، پیزار د قشن، نو بیا خو زه هم تکبر کوم. رسول صلی الله علیه وسلم نه، ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښکلی دی او ښکلوالی خوښ. دې ته تکبر نه وایي بلکې شریعت خو موږ ته په دې باندې امر کړی. او دا خبره ساتئ چې شریعت ګوره موږ ته دا نه دي ویلي چې ته سخا په سخا ګرځو بیا ځان ته ملنګ وایه. یاره پلانی وایي ملنګ انسان دی. ملنګ دا ملنګي د سره په شریعت کې شته نه. ملنګي کوم ځای کې راغلی؟ ملنګ خو لیوني ته وایي. ملنګ څه ته وایي؟ لیوني ته وایي. زموږ خلک ځان سره چې دغه په اخره کې تخلص ورته وایي که څه ورته وایي د خپل نوم سره لیکي پلانی ملنګ. څه شي ملنګ؟ موږ وایو الله دې موږ دې حالاتو نه ساتي او دی ورته خوشحالېږي پلانی ملنګ. نه دا قسم ملنګي په شریعت کې نشي چې سخا کپړې دی اچولي او سخا په سخا ګرځي او شلېدلي پیزار او څه کې زه ملنګي کوم. دا عبادت هم نه دی د الله سبحانه وتعالی. دا دې ته عاجزي هم نه وایي. عاجزي خو دې ته وایي چې څه الله تعالی درکړي په هغې باندې صبر وکړي، دې ته عاجزي وایي. اوس یو سړی د طاقت یې نه کېږي دا اوس عاجز انسان دی، صحیح ده. خو یو سړی د طاقت یې کېږي چې د روغه کپړه اچولی شي او د شلېدلي کپړه قصدن اچولې ده، دا عبادت دی؟ نه، شریعت موږ ته دا خبره نه ده کړې. نه په دې کې به دی د سلفو اثار راوړي چې ګوره پلاني په کپړو کې چې دی پیون لګېدلی او د پلاني ګنډلی شوي صحیح د هغو سره نه وي، د هغو سره نه وي. نو تا سره شتي او چې کله تا سره نه وي او تم په دغه باندې اکتفا کې نه دغه بیا شریعت ته ویلي چې صبر کوه. خو شریعت ته دا نه دي ویلي چې ځان په زور باندې چې دی نه ملنګ که او سخا په سخا ګرځه. دا زموږ دین نه دی. زموږ دین چې دغه دا دی ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښکلی او ښکلوالی د هغه خوښ دی. بیا رسول الله صلی د تکبر تعریف وکړو چې تکبر څه ته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې تکبر خو دې ته وایي چې بطر الحق، حق له دیکه ورکول، و غمط الناس او خلک سپک ګڼل، دې ته تکبر وایي. او دا روایت چې دی په صحیح مسلم کې دی. نو کله چې تا ته حق بیان شي، دا خبره ساتي زموږ د خلکو په ډېره رحمه چې کله تا ته قرآن او حدیث بیان شي او تا ته حق واضح شي او ته نه مني او د هغې دپاره خبرې جوړه او بانې جوړه، نه په تا کې بیا تکبر پروت دی. او دویم تکبر دی ته وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي وغمط الناس، او خلکو ته په سپک نظر کته. چېرته به د الله بندګانو ته په سپک نظر نه ګوري، چېرته به د الله بندګانو ته په سپک نظر نه ګوري. الله به تا باندې دغه عذاب راولي او الله سبحانه وتعالی به تا ذلیله کړي. ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه په سپي پورې نه خاندم، په سپي پورې، زه په زناور پورې نه خاندم. پاتې ده چې انسان یو ته وګورې په سپک نظر او وخاندي په هغه پورې مذاق وکړي او ټوکې ټقالې به پسې کوې، دا تکبر دی، ځان ته لوی ګڼې. په دې نیت چې یاره سړی سپک دی ځکه پسې ذلي کېم. د هغې نه بعد روایت راوړی دی وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، سلمة رضي الله عنه وی ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله،
یو سړی د رسول الله په خوا کې ناس په ګس لاس خوراک کو او دا معلومه خبره چې په ګس لاس باندې خوراک کول دا حرام دي الا د چې سړی معذور یو خیلاسینی یا نه جوړي بیماری اندې ګس لاس استعمالولای شي نور په ګس لاس باندې خوراک کول او څښاک کول د مسلمان طریقه ده نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کل بیمینک په خیلاس باندې خوراک کوه هغه ته لا استطيع یا رسول الله زنیشم په خیلاس خوراک نشم کوله او په دې کې موږ هغه خلکو ته نصیحت کوو کوم ته ذکر مسله موږ بیان کو حدیث وته بیان کو دوی چې په عمل نشم کوله ځکه چې زما مذهب او اسلام مذهب سدي هغه جدا دي نو دې کسته رسول الله نصیحت کوي امر وته کوي دا روټي په خیلاس خور په کار دا چې د ډایرک په خیلاس شروع کړي اب کې دا قصه شروع کړو زنی شم کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم لستطعت الله دې کی چې پرشته نشي خوړه په دغه خیری وته وکړي ما منعه الا الكبر رسول الله دې خخولې شي خو تکبر منه کړي دا خبره چې نه مني تکبر د لاسه نه مني فما رفعها الى فيه سلام رضی الله عنه وی چې بیا د سړي د لاس چرته مخلیت او چت نشو الله ولا غلا شل کو رواه مسلم حدیث په صحیح مسلم کې نه دی حدیث نه غټي دوه فائدې یو څوک چې د رسول الله سم د طریقې خلاف ورزي کې الله ول اخرت نه مخکې په دنیا کې عذاب ورکړي نو کوم ځکه چې ته د پیغمبر خبر را ورسېده هغه مې پټکه عمل کو د قصې به پرې د چون کې چنانچه څنګه ویلو زمنګ عمل کو استعمال د قصې پرې رسول الله په حدیث باندې ډایرک عمل کوه او دویم چې چا کی تکبوري الله سبحانه وتعالى دې ذلیل کوي لکه دا انسان الله ولا غلا شل کو نو به د مرګ پورې د غلا سره د کار نه کو او تکبر دومره خطرناک شی دی چې د پیغمبر په مخ کې د تکبر کو د پیغمبر په مخ کې د دومره ښه مرز دی دومره وران مرز دی چې به ته یو غټ انسان په مخ کې تکبر کوي دا غټ انسان هم ته به سنخ کوي دغه په مخ کې تکبر کوي دغه بعد حدیث راوړی وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه حارثوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله دا خبر اوریدلی دا او دې دغه کېری الا اخبركم باهل النار رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو جهنميان ونخم چې جهنميان بسن خلک او ته یا رسول الله موږ ته وخه جهنميان سوکتي وكل عتل جواظ مستكبر هر هغه انسان چې تنخويه سرکشي اولنې صفت پکې دی تنخويه سرکشه او دویم جواظ بخیل د جواز مطلب یا بخیل او یا هغه انسان چې رواني په لار نه په نخرو رواني کله لاس یو کله خپي یو کله اوږي یو کله د ویختي طرف ته تاویره تاویو متکبر انسان ته سیده دی کنه د روانه مسلیسي بل شان یو د لاسونه کله دیسي یو کله شاته کې یو کله مخ کله به دیسي بره یو کله لکه ځان دیسي په نور خلکو نه ډیر په دغه د خبرې کې د خبرې چې کوي دي لکه ته چې دی جوړې د نلیږي چې په مکیز بلېږي د نور خلکو ته هیڅ هم نه ښکاري نو دا انسان په دغه دویم صفت دا دی جهنميان چې کوم دي دویم صفت به وکړي دا دی چې یا خو پکې بخل او یا چې په لار رواني نخري کوي مستكبر دریم دا چې تکبر کوونکی نو په جهنم کې داخله ډیر دي یو هغه تنخوی سرکش انسان دویم یا بخیل او یا چې په لار رواني نو په نخرو رواني او دریم دا چې په هغه کې د تکبر پروتي د الله د مخلوق او تسبح کوي او دا حدیث متفق علیه حدیث متفق علیه حدیث متن په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی دې حدیث نه د فائدې وروته چې د تکبر او د متکبر انسان اخرنه انجام سره هغه جهنم دی ګور د تکبر دومره وران شي دی فرعون د کم ځای ته ورسو فرعون کې تکبر وکنه موسی علیہ السلام مبارک يسوي ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين د موسی علیہ السلام مبارک دا وی زه غوړم کده د سپک انسان د خبرې مې سپانی شي کوله موسی علیہ السلام ته سپک او د موسی علیہ السلام مبارک دا وی چې د خبرې سپا واضح نشي کوله نو تکبر چې د فرعون دغه د زیته ورسو چې هغه به ورځ د خبرو کړه انا ربکم الاعلى زستا سوره بیما نو دا خبره چې فرعون کولو نه एकदम نه کړي دغه پزړه کې سو دغه پزړه کې تکبر او ځکه
محمد ابن الحسين ابن علي رحمه الله وی ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط، وی کله چې د انسان زړه ته کبر ورننوزي، معمولی کبر، الا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل او كثر. نو تکبر چې څومره ورننوزي دومره به د عقل سکی دا به کمی، نه که ډیر تکبر په انسان کې او کبرجن ډیر زیات، نه د عقل به ډیر کمی، او چې کله د کبر لګو عقل به معمولی کمی، چې څومره به د کې تکبري دومره به عقل هغه کمی. او خيار سره او د اوچت عقل خاون چرته ګوري، چرته په سپک نظر نه ګوري. دا د مسلمان اخلاق نه دي او دا د درون انسان اخلاق نه دي. درون انسان چې کمی چې دغه تربیت ښه تربیت شوی او هغه مور پلاری تربیت کړي، مور پلاری درانه خلک او مشرانی درانه خلک تیر شوی، هغه چرته چاته په سپک نظر نه ګوري، هغه تکبر نه، هغه تربیت پدې شوی چې بچیا او کشره او رورا زویا، تربیت پدې شوی چې دا ګوره ټول د الله سبحانه وتعالى مخلوق دی، دوی ته په سپک نظر نه ګوري، بلکې همیشه به ځان ته پدې نظر ګوري چې زه کمزور یم. او دې حقیقت چې موږ بیان کړو، اکثر د بعض خلک وایي چې چا ته زما خبره کړې، زموږ د بعض مرګري لکه درسونو کې کینی، ان شاء الله دا به یا مونږ کینی او یا به یې خو لږ وي. نو درس کې اوس کېناستو، اوس یو سړی په ډیره کې د هغه درس نه کینی، الله په دغه ورچولی چې درس ته شوق نشتی. نو دله پکار دا وه چې د الله سبحانه وتعالی شکر یو ادا کړی وی چې وګوره الله ماله توفیق راکړو، نو ګوره دی لا نر درس ته زه لاړم. نو اول د الله شکر ویسته پکار وکنه، دویم دله پکار و چې د سړي ته نصیحت کړی چې زموږ ورور دی خو لار دې خطا شوې ده، نو د بس به څه کوي، بس بیا په دغه سړي پورې خاندي او هغه ته په سپک نظر ګوري او ټوغې ټقای او بس په زړه کې دا راشي چې یاره زه څوک یم. والله العظیم د کعبې په رب د قسم خورم چې کوم سړي کې دا سوچ و چې زه څوک یم، الله یې ذلیله کوي، لازم الله ذلیله کوي. زه به خپله داسې کسان پیژنم چې هغه مخکې د درسونو ته موږ سره کېناستو ډېر وخته پورې ناستو، خو د هغوی دا عادت و پلانې کته پلانې بره پلانې کته پلانې بره، ځان به ورته غټ ښکارېدو. اوس دا خلکو ډېر وخوش و د جومات په دې مخه داسې تېر شي خو درس له نه راشي. دا به د الله عذاب یې ګوره. او د چا په باره کې چې به خبرې کولې هغه اوس په درسونو کې ناشي، هغه الله دینداره کړي دي، په هغوی باندې الله رحم کړی. او کوم کې چې تکبر او ځان ورته داسې غټ ښکارېدو د یو څو درسو د لاسه، هغه الله ذلیله کړو، دغه نعمت نه محرومه کړو. چېرته مسلمان ته په سپک نظر نه ګوري. دا ما خبره دا وکړه چې وګوره فرعون څومره غټه تباهي هغه ته میلاو شو، څومره غټ هلاکت په هغه باندې راغی، د دې غټه جړله څه وه، هغه تکبر و، ځان لوی ګڼلو. چېرې زه به اوس څنګه د موسی علیه السلام خبره منم او د خلکو منځ کې زما دومره غټ مقام دی، زه دومره لوی سړی یم، اوس به زه د خبرې منم. تکبر یې وکړو، نو الله د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوه، تباه او برباد یې کړو. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ابو سعيد خدري وایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده، احتجت الجنة والنار، یو پیر د جنت او د جهنم په منځ کې جګړه وشوه او بحث مباحثه وشو. فقالت النار، نو جهنم دا خبره وکړه، او دا خبرې د غیب سره تعلق ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانې، او هغه ته چا بیان کړي؟ هغه ته الله سبحانه وتعالی بیان کړي. او د مؤمن دا صفت ته چې دی په غیب باندې ایمان ساتي. او که مؤمن چې داسې تپوسونه شروع کړي چېرې په قبر کې دنه دا څنګه یو، دا څنګه یو، برزخ کې دا څنګه یو، جهنم دا څنګه خبرې کوي، دا څنګه، نو بیا به ته موږ دا وایو چې ته مؤمن داسې شي. ځکه چې کومه خبره چې ښکاره د هغه کافر ومني، کومه چې ښکاره د کافر مني که نه مني، مرګ به په ټولو راځي. کافر ته انکار کوي که مني؟ کافر ته انکار کوي. د مرګ نه بعد به حساب کتابي، کافر مني نه مني. ګوره چې کوم شی ظاهر و هغه موږ سره منله، مخامخ کاري چې سړی مړ کیږي، خو چې کومه پټه خبره وه د غیب سره تعلق و هغه یې نه منله. دغه فرق دی په مؤمن او په غیر مؤمن کې. نو دا خبرې د غیب سره تعلق ساتي، او چې څنګه راغلي دغه شان پې زموږ ایمان دی. نو دی جهنم وی دا خبره وکړه دی جنت ته، فی الجبارون والمتکبرون، زه ډېر زورور یم،
څنګه زوروري؟ وی په ما کې سرکشه خلک ډیر دي او په ما کې کبرجن خلک ډیر دي. وی د خبرې ته وکړي په ما کې کم خلک ډیر دي؟ سرکشه او کبرجن. جهنم زید متکبرینو دی چې څوک سینه راوباسي په دنیا کې کنه نو موږ ته راوباسه خو ځان به تیار ساته د آخرت د عذاب لپاره. جنت وته وی فی ضعفاء الناس ومساکینهم. وی په ماغ کې خو هغه خلک اوسېږي چې هغه کمزوري دي او غریبانان دي، عجز خلک چې هغوی کې تکبر نه، ځان لوی نه ګڼي. د هغوی ځای کوم ځای کې دی؟ هغه جنت کې. دوی دغه خبرې کولې فقضى الله بینهما، الله دوی په منځ کې فیصله وکړه چې دوی دا خبرې څه شي دا ختم شي. نو الله ورته ووایي انک الجنه، جنته ته چې دی نو رحمتي ته زما هغه رحمت او مهرباني، ارحم بکی من اشاء، نو ستا په ذریعه باندې چې څوک زه خوښوم په هغه باندې به رحم کو. جنت ته به خلک ځي چې الله به رحم وکړي. وانک النار، و ای جهنم، عذابی ته زما عذابی، اعذب بکی من اشاء، ستا په ذریعه باندې چې څوک خوښوم نو هغوی له به عذاب ورکو. به دا خبره ډېره د سوچ خبره ده. وی الله ورته ووایي چې ولکلیکما علی ملؤها، او په ما باندې دا خبره ده، زما په ذمه دا خبره ده چې زه به تاسو دواړه ډکوم، جنت به هم ډکوم او جهنم به هم ډکوم. نو دې حدیث کې دا بیان کړی شو چې جهنم کې به کم خلک او دا به کوم بیان کړی شو چې په جنت کې به کم خلک. نو کم چې عاجز خلک دي او په چا باندې ځان لوی نه ګڼي، زړونه صفا دي، غیري خلک دي، د هغوی د لاسونو د اندامونو د ژبې نه چاته نقصان نه رسي، نو دا خلک دي چې دوی اخرنی ځای چې هغه جنت دی. او کم چې زه او ما او منګه دا ټکي ډېر مه وایي، ګوره دا ډېر خطرناک ټکي په دې باندې چې ژبه عادت شي که منګه او زما او ما او چې بیا ورسره کښېنې پسې دغه خبره کړي منګه دا چلو کو، ما ورته داسې ووي او زما ګاډی یې راواغېستو، زما دوکان یې کولاو کو، زما کور ته دننه راغی او موږ ورته وویو موږ دغه ځمکه واغېسته او موږ چې د خبرې له ورلو دا موږ او زما او زه دا هغه ټکي دي چې شیطان هم دا خبره کړې وه انا خیر منه، زه غوره یم د ده نه. شیطان دا خبره کړې وه که نه وه؟ کړې وه. فرعون هم دا خبره کړې وه ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، وایي زه غوره یم زه د دې سړي نه چې دا سپک دی. موسی علیه السلام ته سپک وي، ځان ته اوچت وي. نو د مؤمن په خوله باندې دا ټکي ډېر نه وي. او دغه تېر شوی حدیث چې دا په صحیح مسلم کې د هغې نه باندې حدیث راوړی دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه. تاسو درود ولې نه وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وایي غټ بخیل انسان هغه دی، غټ بدبخته انسان هغه دی چې هغه به مخکې زما نوم وویلی شي او هغه به ما باندې درود نه وایي. او په یو ځای کې جبریل علیه السلام خیری کړي د رسول صلی الله علیه وسلم په امین ویلی. جبریل علیه السلام وی الله دې هلاک کړي هغه انسان چې دغه به مخکې ستا تذکره وشي او په تا درود نه وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وی امین. نو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ویلی شي نو په دې باندې ډېر وخت نه لګي چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي یا علیه الصلاة والسلام وایي. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده او دې حدیث ته غوږ کېدی. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق علیه. حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې الله به د قیامت په ورځ هغه انسان ته نه ګوري چې هغه خپل لنګ راکاږي په ځان پسې د تکبر د لاسه. دا لنګ په دې وجه کې په ټیم لنګ ډېر استعمالېدو، نور که هغه لنګي که پینټي که ثوبي او که پرتوګي که هغه هر شی چې څوک یې راکاږي تکبر د لاسه الله به د قیامت په ورځ بلکل ګوري نه. نو دې ځای کې دا فایده چې سړی دا ووایي چې زه چې دا پنسي په ځان پسې راکاږم نو ما مه چېړئ، زه د تکبر د لاسه نه راکاږم. حرام خو د تکبر د لاسه دي، زه د تکبر د لاسه نه راکاږم. نو موږ ورته وایو چې تا د کوم ځای نه دا فایده راوویسته؟ رسول صلی الله علیه وسلم خو عامه خبره کړې ده ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار. د ګیټو نه لاندې چې د چا هم پرتوګ او ثوب او کپړه وه د خپې په جهنم کې. نه که بیا
اوس به ګورو چې دا سړی چې دا پنسي کته ساتي د څه د لاسه ساتي، نو یا به د تکبر د لاسه ساتي او یا بس عام د نفس وته دا ګناه کول ښکاره کړی ده. نه که تکبر د لاسه ساتي نو بیا د دوه ګناهونه جمع کړي دي. څو ګناهونه؟ دوه. یو تکبر او بل د پنسي په کې ټوله پاسه ساتل، او بل چې کوم دی هغه هم ګناهګار دی خو هغه تکبر په هغه کې نشتی. نو د پنسي د ګیټونه کته ساتل دا په هر حال کې څه دي؟ حرام دي. او پته هیڅ دې خلکو له کوم ځای کې دلیل کتل زموږ د ډیرو خلکو چې منزل اوچتي کې به چې جمعه نه څنګه روزي به کته کې پته هیڅ دوی سره بس دلیل نه موږ ته خلا بدی کې څه دلیل نه معلوم. عام د حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم چې د سړی کپڑے دي سي اوس دا به کې تقسیم بعضو خلکو کړی دی او نه به څه دلیل شته او نه به څه نقل شتی قرآن و حدیث نه. چاو قرآن و حدیث کې دا خبر راغلی نو دا حدیث څومره یری والا حدیث ته چې قیامت پر ورځ الله سبحانه تعالی د انسان ته نه ګوري. دا غینه بعد حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضی الله عنه. دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم غوی رسول الله دا خبره کړو ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه. درې قسم خلک دي چې الله به سره قیامت پر ورځ خبرې نه کوي ولا يزكيهم او د ګناهونو به نه پاکي ولا ينظر اليهم او ګوري بوتنه ولهم عذاب اليم او دغوی لپاره بس سخت عذاب. دنیا غټ بدبخت چې تاسو معلوم دي دا غټ بدبخت دي نه به سره الله خبرې کوي نه به ته ګوري نه به د ګناهونو پاکي او دغوی لپاره سخت عذاب دي. دا سوکتي شیخ زان زیناکار بوډا زنا خو زنا ده بوډا ولې خاص ذکر کو ولې په بوډا باندې زنا حرام او ځوان د لپاره جایز ده نه په دوانو حرام ده خو چې بوډا په دې عمر کې زناګانې کوي نو د دلیل له بده باندې دا ډېر بدترین انسان دی او ډېر بیمانه انسان دی. تاسو خیال کړئ د دې خلکو د فطرت هم داسې دی چې ځوان لکه چې د دې ګناه وکړي نو هغه ته په سپک نظر ګوري خو چې کله مشر سړی وکړي نو هغه ته بیا په ډېر سپک نظر ګوري. لکه وایي دوی دې ته نه کتو چې زما په دې مخ باندې سپین ډکي دي او دوی دې ته نه کتو چې زما په دې سر په دې ویښتو کې سپین ډکي دي. نو ځکه دې ځای کې د بوډا انسان تذکره شوې ده. بوډا زیناکار چې دی د ده لپاره به ډېر سخت عذاب وي. ولې ځکه چې د په بوډاوالي کې هم د خباثت نه دی پرېښودی. او بعض علما دا وایي چې مطلب دلته دا دی چې شیخ زان هغه زیناکار چې واده یې شوی یو هغه ځوان هلک دی چې واده یې نه وي شوی نو د هغه سزا هم کمه ده. څه سزا ده د هغه؟ څو کوړي دي؟ 100 کوړې یو کال د ملک نه شړل دي. او چې واده یې که هلک دی او که جنۍ د هغوی دپاره څه دی؟ رجم دی وجنې وې. ولې ځکه چې د واده باوجود یوه ښځه ورسره شتي د هغې نه د شهوت پوره کولی شي بیا هم لږه د زیناګانې کوي نو د حقدار دی چې د سخت عذاب میلاو شي. نو دا ولنی سړی شو. دویم وملک کذاب او دروغجن باچا. سړی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې وه چې دروغجن دا باچا یې ورسره ولې ووي؟ باچا یې په دې ووي د باچا دا دروغ ډېره غټه ګناه ده او د هغې وجه دا ده یو خو هغه سړی دی چې غریب سړی دی دروغ وایي نو د څه حاصلولو دپاره وایي ځکه چې زور یې کم دی خو باچا سره خو هر قسمه زور شتي دې سره دروغ وایي د دې دروغ ډېره غټه نه ده غټه خبره ده که نه هر قسمه زور د دې سره شتي هر څه کولی شي بیا هم دی رالګي او دروغ وایي نه د ګناه بیا د هغه دروغجن نه غټه دی چې هغه غریب دی او د هغه په لاس کې طاقت نشته. دریم وعائل مستکبر او هغه غریب سړی چې تکبر کوي. ګوره داسې ونه وي چې هغه تکبر چې کوي څه وي چې غریب او تکبر کوي. یو سړی به چې ولې مالدار دپاره تکبر جایز دی نه حرام په دوانو دی خو مالدار چې تکبر کوي د هغې څه وجه ده مال ورسره دی طاقت دی خو دا چې غریب ګرځي 2 ټیمه ډوډۍ ورته نه میلېږي او دم سینه راویستي او د مالدارو پېښې کوي او د تکبر به کې داسې تاسو لیدلي که نه مې لیدلي داسې مې شتې ډېر زیات دي. غریب خوار څه به ورسره وي نه خو خبرې چې دی نه داسې د هغه نشه ده چې هغه د وړو نه وي او چې وی ګوري نه غریب سره هېڅ هم نه خوار انسان به او پېښې به د غټو خلکو کوي. مثال لکه اوس یو سړی دی د هغه سره په جیب کې 10 ریاله پراته دي
یا شل له سپاتري په دې باندې دې ځان له جوړه غستې شي خ عامه جوړه او دې بازار ته لاړ ځان له جوړه واغسته په 200 ریاله دا اوس دې غریب دې اوس کوي ها غریب دې اوس کوي تکبر کې ځان لوی جنہ زم خلکو د غټ کارش پیخي کې د مالدارو خلکو دا نه د پکار خپل صادر سره خپل غزول پکارو ته غریبي نو چې څومره الله تعالی درکړي دي هغه مر استعمال او اسراف مکو د حد نه تیری غریب سړي سره تکبر ډېر بد ښکاري تکبر خو بد شی دی مالدار لپاره خو دې غریب سړي ډېر سپک ښکاري او ډېر کچه خو دې چې غریب سړي کې تکبر لکه ته بس شي تکبر کې نه پلانې کې خو مالدار دی پلانې کې زورور دی پلانې کې ښکلی پلانې کې دا دی پلانې کې دا خو ته بس شي تکبر کې نو ذکر رسول ویلي دی هغه متکبر چې غریبي رواه مسلم دا حدیث صحیح مسلم کې دا غنه بعد حدیث راوړل وعنه رضی الله عنه دم د ابو هريره روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې قال الله دا ویلي دی ورته خبره د چا ده د الله او دې حدیث څه ویل کیږي حدیث قدسی د الله خبره نبی به سره چې قرآن هم د الله خبري موږ قرآن د الله خبري او حدیث قدسی د الله تر طرف نه خو په دې دوه کې فرق شته چې هغه ځان له موضوع ده او موږ بیان کړی د حدیثو په درسونو کې چې کوم موږ تفصیلی درسونه موږ مخکې کړی نه باقي کې موږ دا مسله بیان کړی چې په حدیث قدسی او په قرآن کې څه فرق دی نیو څو فرقونه بکشتي نو دیږي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی العز ازاری عزت دا زمان لنګ دی لنګ الله وی اغستون دی والکبریاء ردائی او لوی دا زمان صادر دی فمن ینازعنی نسوک چی زمان دارا کاگی عذبته نبی ولسخ عذاب ورکو پس ای مسلم کی دا روایت سدیر ورونو پزرونو کی بدا خبری چی دا سنگ اللہ وی چی عزت چی دا زمان لنگ دی و کبریاء زمان صادر دی دا خبر اللہ دی دا پارا کڑی دا وی ای انسانا څنګه چې تاسو رستا په دې لنګ او صادر کې څوک نشي شریک کېدای نو دې زما سره په دې تکبر او لوی کې څوک نشي شریک کېدای تاسو لنګ ته چوره کمیس ته غوسته دی کنه په دې کمیس کې تاسو بل څوک شرکت کولای شي هیڅ چرته نشي کولای او پرتګ ته غوسته دا پرتګ هم ستاره نو لنګ او صادر چې کوم تا چوي دا ستاره دي تا نه بل څوک نشي غسته نو دغه شان الله وی څنګه چې تاسو دا صادر او لنګ چوره په دې کې بل څوک شریک کېدای نشي نو دغه شان زمان سره په دې عزت کې او په دې لویۍ کې او په دې تکبر او په کبریا کې مسر څوک نشي شریک کېدای او چې څوک زمان راکایږي سره به څوک الله نه درخ کو دی شي مطلب دا دی چې څوک دا صفات په ځان کې پیدا کوي عذبته زبر سخ عذاب ورکو په یو روایت کې راځي وی جهنم ته به گزارم په یو روایت کې راځي وی ور ته به گزارم په یو روایت کې راځي وی د املا علماء ته کما الله دومره په غضب کې هغه انسان ته چې څوک په ځان کې تکبر او ولې ځکه چې الله په صفات ولا سونه واچول کنه ګناونه خو نورم دي هغه باندې دومره سخت سزا نشته په دې باندې ولې دومره سخت سزا ده ځکه چې د سجلو کو د الله په صفات ولا سور واچو دا الله په صفاتو ډاکه ور واچور تکبر د خدای الله صفت نو ته کوم جن تکبر کې ډیر اولګي دغه تکبر باندې لاس واچول په ځان کې تکبر پیدا کو دا غیدل سپه الله دا سخت عذاب مقرر کو دا غینه بعد روایت ته وعنه رضی الله عنه د ابو هريره روایت ابو هريره رضی الله عنه هغه انسان دی چې د ټول زیات حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نقل کړي او دغه وجه په خپل بیان یې زبد رسول سره همیشه ناسو غریب انسان علم خلق څنګه طلب کوي د ابو هريره سیرت وګورئ تاسو په توري چې علم خلق څنګه طلب کوي ابو هريره رضی الله عنه وی دم د روایت ته وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې بینما رجل يمشي في حله یو سړی په لار روانو رسول صلی الله علیه وسلم وی یو مزدار جوړه چولې و تعجبه نفسه ځان ته دې څه بوچت نظر کړو چې څنګه ته خپل ښکار کړو اسوینن خو زلي خپل ښکار او مرجل راسه رسول الله د وختې منګز کړیو نه غیم ځان له په یو طریقې منګز کړیو یختال فی مشیته ډیر په نخرو روانو
هلته کپړې هم نه وي اچولي، ویښته یې منګز کړي دي او بیا دې په نخرو روان. تاسو دې د متکبر سړی هم دغه شان په لاره روان. اذ خسف الله به، اکدم الله ځمکې ته امر وکړو، د ځمکه پې کولاو شو، سړی به کې دننه ورغی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تېر شوي امتونو کې د یو کس واقعه بیانوي چې هغه سره دا چل شوی. خو بیا چېرته لاړ؟ فهو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامه. نو دی په دې ځمکه کې روان دی، دغه سړی اوس هم روان دی، د قیامته پورې به پکې روان دی. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې راشي، متفق علیه. دغه شان عذاب الله په بل چا هم راوستی. څوک دی؟ قارون. دا د متکبر سړي انجام دی. ځان د تکبر لرې ساته، داسې نه چې الله دله عذاب درکړي چېرته. آخرنی روایت وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه روایت وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله دا خبره کړې وه، لا يزال الرجل يذهب بنفسه. یو سړی لګیای او د تکبر اظهار کوي، ځان لوی ګڼي، کبر جني، تکبر کوي او کوي، حتی یکتب فی الجبارین، تر دې چې الله په کبر جنو کې شمار کی او الله په تکبر کوونکو کې شمار کی. فیصیبه ما اصابهم، نو دتم هغه عذاب ملو شي کم چې هغه پوخانو خلکو ته ملو شي. رواه ترمذی، دا حدیث په سنن ترمذی کې دی. وګورئ حدیث ته خیر لګنه چې څوک تکبر کوي، الله د متکبرینو سره شمار کوي، چې دغوی سره شمار شي نو هغه عذاب پرې راشي کم چې په هغوی باندې راغلی و. دې ټولو خبرونه څه خبره واضحه شوه چې تکبر به نه کوي. صرف دا چې تکبر به نه کوي، یوه تکبر غټه ګناه ده، تکبر جهنم ته راتلو سبب دی، تکبر د الله د غضب سبب دی، تکبر د لاسه انسان ذلیله کیږي، تکبر د لاسه په انسان باندې عذابونه راځي. دا ټولې خبرې د حدیثونو راواضح شوې که نه؟ نو په ځان کې عاجزي پیدا کړي، د ځان نه تکبر لرې کوي، لوی مه کوئ لوی، او د الله د مخلوقاتو ته به اوچت نظر ګورئ. کله چې تا د الله مخلوقاتو ته به اوچت نظر کتو، په تا کې به لوی نه وي، تا کې به عاجزي. او پای کې ښکلی مثال زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان، څومره اوچت انسان، د هغه په شان انسان په دې ځمکه باندې نه د اوسه پورې خپل ښودی نه وبې کېږي. او په هغه کې دنه څومره عاجزي وه، څومره عاجزي وه په هغه کې دنه چې څوک به رالو، هغه به د ملګرو سره ناست نو تپوس به وکړي چې راننوتو کوم ځای کې د هغه سړی وي، هغه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. چې وایي زه پیغمبر یم، کوم ځای کې هغه به ورته ووایي هغه چې ناست دی دا سور سپین چې د منځ کې ناست دی. یعنې دومره به هم رسول صلی الله علیه وسلم نه کولی چې ځان له به یو خاص ځای جوړ کړی. کله ناکله وبسې د مدینه کې حدیثونو کې دا واقع راځي چې مدینه کې یو لیونی جنۍ و لیونی، هغه به راغله پر رسول الله پسې جومات ته، رسول الله به د غټو انسانانو سره ناست و، د ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب، د غټو انسانانو سره به ناست و. هغه لیونی به راغله، رسول الله به د لاس نه ونیو، راشه تا ته خبره کړو، او رسول الله به بوتو، سم لرې به بوتو، د باغونو طرف ته به بوتو. هلته اکثر به داسې وشو چې څه خبره به هم نه، هلته به څه خبره نشته، او یا به څه خبره وکړو نو هغې به څه خبره. رسول الله به مسکی شو، نور څه وی وی نه، بس دا خبره. بیا به رسول الله دغه پیاده را روان شو، دا غټو خلکو هغه مجلس به پاتې شو، او دا غټ انسان رسول الله به خپله ستړی شو، پیاده به لاړ، بیا به پیاده را روان. خو دا به هغه جنۍ ته نه وي چې نه زه ورکېږې ته لیونۍ موږ سره تنګې، نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي وه. دې ته وایي تواضع، دې ته وایي عاجزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي. دا خو ځان له یو موضوع ده. په کور کې به عایشه رانه وی کله ناکله به پیزار وشلې، په کور کې به د خپل ناس هغه به ګنډو، او کله ناکله به خپل جامې ګنډلې، کله ناکله به د دې بیبیانو سره د کور چې کم کار هغه به ورسره کوو. نو عاجز انسان دا به نه وي چې نه زه اوچت سړی یم. د ملګرو سره یو پیر ووتو داسې لکه ملګري چې په چکر باندې وي، صحابه کرامو سره ووتو، نو هغه ځان سره بیزه یا څاروی بولو چې دا به هلته حلالو وبه خورو. نو هغه یو صحابي داریک وي، هغوی به د یو بل سره ډېر محبت و، او دا صفت الله په قرآن کې د هغوی کړی، رحماء بینهم، د یو بل سره هغوی ډېر محبت و، یو بل ته یې زړونه صفاو. نو یو داریک وي زه به څاروی حلالوم، بل وی سرمن ویستی په ما شو، بل وی غوښه وړکې کول په ما شو، بل وی د غوښه پخول په ما شو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د ور د پر لرګي را جمع کول دا به ماشو او ته رسول الله ته خبرې کی ته اوس لرګي را جمع کوي په دې تیار کې او په دې څه قسمه علاقه کې به ته څنګه لرګي را جمع تکیر منګ را جمع کو ساغو سره رسول به ضرور شو کله چې سړی اوچتي نه داغه خبر به څوک دي شي رد کوله په سختۍ سره سړی دي چې خپش نو صحابه کرام خپل مینت او زاری رسول ته وکړه چې یا رسول الله موږ رسول مینه زیکو لاړ رسول سم ورکو په تور تیار کې ورک شو به څو وخت بعد راکاره شو ګړې درګور اغسته او په دې پوزه باندې مغه توروای لګیدل او لرګي راوړو مرګرو دي ته عاجزي دي ته چت انسان دا انسان د تاریخ منی چې د چت انسان ولې چې باقي تکبر نه باقي عاجزي نو د صفت په ځان کې پیدا کوي کنه پیدا کوي الله سبحانه وتعالى دې مونږ کې عاجزي پیدا کړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ د تکبر او د غرور او د فخر نه دې الله مونږ لري ساتي او الله سبحانه وتعالى مونږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.